پغل چکینا ذره مات که د زړه کور یوه سړي پغل چکینا ذره مات که د زړه کور یوه سړي د زړه په تخت رانه قبضه وکړه په زور یوه سړي پغل چکینا ذره مات که د زړه کور یوه سړي نا خو جادو و نه ممتر دای څه چل وکړلو تور چشمانو یې زما په زړه یرغل وکړلو تاس چې راوکتل یو ځل زما په لور یوه سړي تاس چې راوکتل یو ځل زما په لور یوه سړي ښکلیا چې ښکلي مخ ته نیسې مازدیګر اینا ښکلیا چې ښکلي مخ ته نیسې مازدیګر اینا ماشاءالله وایه ګنې ترک به وهي زر اینا او د حسن زور دې تا ته ښایي څه نسازه کوي د حسن زور دې تا ته ښایي څه نسازه کوي رالمسوي د خامخا جوړوي شر اینا ګرانو مینوالو ستړي مشي احترامات نیکې هیله مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریان د وړې یم خپرونه د هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ تاسو سره داسې وخت په وخت یو نیم شاعر معرفي کوو نن په دغه لړ کې راغلي یو د شمالي وزیرستان میرلی تحصیل ته نور جمال صادق صاحب په پروګرام هنداره کې را سره نستې کوي نن به د نور جمال صادق صاحب سره د شاعرۍ په هکله خبرې اترې کوو او دنه به شاعري هم اروو په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې نور جمال صادق وزیر صاحب تاسو ته مینا هرکلی او ستړي ماشي ویان ستړی ماشي ډیره مننه اریان صاحب زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زه د دې خبرې جوګه وګڼله چې تاسو زه دې پروګرام ته مدعو کړم او زه تاسو شکریا ادا کوم مننه صادق صاحب لکه څنګه په ادبي دنیا کې تاسو د صادق په نوم پیژندل کیږئ که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډیره ښه وي جی زما نوم نور جمال دی او صادق زه د بچپن نه ځان دپاره ما د صادق تخلص خوښ کړی دی ولې چې زه کوشش مې دا وي چې دروغ نه وایم او بس دغه زما لنډه غونډه کې پیژندګلي ده او د تحصیل میرلی او قوم میرلی سره مې تعلق دی خاص میرلی یم او وزیر قوم سره مې تعلق دی ډیره مننه صادق صاحب د پروګرام شروع به د غزل نه کوو ولې چې زموږ مینوال د غزل سره بلا مینه لري نو په شروع کې یو غزل در ناروم بیا به مخکې زو پښتنې به کوو ډیره مننه هریان صاحب غزل مطلع عرض دو ارشاد لکه یو تن چې د لښکر په مخ کې هیڅ نه وي لکه یو تن چې د لښکر په مخ کې هیڅ نه وي داسې مین د خپل دلبر په مخ کې هیڅ نه وي وی چې د رب په امر او قدرت دغه نظام چلیږي د رب په امر او قدرت دغه نظام چلیږي ګنې کښتۍ د سمندر په مخ کې هیڅ نه وي وی چې شپاکه خاموشه وي درنه وي له وحشت ډکه وي شپاکه خاموشه وي درنه وي له وحشت ډکه وي خو د سپېڅلي سپین سهار په مخ کې هیڅ نه وي او طوفان بشکا غټ خارونه آبادی ورنوي طوفان بشکا غټ خارونه آبادی ورنوي ډیر زورور وي خو د غر په مخ کې هیڅ نه وي بل شعر دی وی چې کده سحر ښکلی منظر زړه ته تسکین رسوي کده سحر ښکلی منظر زړه ته تسکین رسوي خو د رنگین زیړ مازیګر په مخ کې هیڅ نه وي وی چې زلکه خپې جانان می سر دی هر یوه منم زلکه خپې جانان می سر دی هر یوه منم د سر اختیار وي خپې د سر په مخ کې هیڅ نه وي او د شعر مقطع عرض دوی چې دلته بلها کوي د وی د پیوړتوب ملګرو دلته بلها کوي د وی د پیوړتوب ملګرو صدیق وزیر د ناس پرور په مخ کې هیڅ نه وي ډیره مننه صدیق وزیر صاحب لکه هغه کوم وخت چې تاسو دا مخصوصه کړله چې په نور جمال کې دننه یو صادق ژوند کوي یعنی هغه کوم وخت چې تاسو باقاعده د شاعرۍ آغاز وکړلو اریان صاحب زه چې کله د
سکول د زمانی خبره به زه ته وکړم چې کله به چېرته داسې مشاعره کېدله شاعران به راغونډېدل نو ما به کوشش دغه و چې په هغې پروګرام کې به ما ضرور شرکت کولو که نه هغې شاعري به مې اورېدله او ما به خپل شوق روزانه به شوق پیدا کېدو لکه زه به تاسو ته دا هم وایم چې لږ ما بس د مینې سره هم ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی که نه الله رب العزت یو ټیم داسې راوستو چې زه د چا غلام کړم نو بس هغې ټیم نه ما باقاعده بیا د خپلې شاعري آغاز وکړو نو د کالج د زمانې نه تقریبا زما شاعري تر اوسه روا دوام ده. ډیره مننه صدیق صاحب. نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شاعري دنیا ته راغلی یئ او لګیا په شاعري په دنیا کې سفر کوئ. آیا تاسو څه کتاب هم لرئ؟ کتاب مو شته؟ کتاب مو چاپ کړی دی او که نه؟ آریان صاحب زه به تاسو ته دا ووایم چې انفرادي خو ما لا کتاب نه دی چاپ کړی او اجتماعي چې مونږ لکه د توچۍ ګلونه او وزیرستان ستوري په دې کې زما کنټریبیوشن شته دی او اوس ما چې یو پروګرام انشاءالله کتاب دپاره ما لکه فاینل شیپ ورکړی دی هغه ته آخري مراحل نه هغه تېرېږي که نه هغې دپاره ما ټایټل هم خوښ کړی دی چې هغې ټایټل دی ګل دی جانان. نو دا کتاب انشاءالله زر نظر به انشاءالله خلکو ته انشاءالله دغه شایع کېږي. مننه خدای دا وکړي چې تاسو دې ته وتوانېږئ او کتاب چاپ کړئ. صدیق صاحب داسې کوم شخصیت دی چې هغې تاسو په شعر پوهه کړې وئ یعنی خپل استاذ یې ګڼئ؟ سر جی زه به تاسو ته دا وایم چې ډېر زما د چا نه تقریبا په دې سلسله کې ډېر چا سره مې ناستې نه دی کړی خو زه چې ډېر لکه ماشوم غونته کې و زه به په یو ځای کې معینل وزیر صاحب سره هلته به ما کله کله ناستې کولو نو هغې نه به ما چې سا اورېدل که نه هغې نه به زه ډېر انتهایي متاثر و حالانکه هغه یو انپړ کاسو که نه هغې تعلیم نه و که نه خو په شعر کې ما ته ډېر لطف و هغه ما ته ډېره مزه راکوله هغې نه زه صحیح متاثر شوی یم. مننه صدیق صاحب. داسې کوم ادبي صنف دی نظم دی غزل دی نثر دی چې تاسو زیات لیکلی دی او تاسو ته زیات خوند هم درکوي؟ اصل خواريان صاحب ما په غزل باندې ډېر کار کړی دی خو ډېر بسیار نظمونه هم لیکلي دي که نه او ما په رومان باندې ډېر کار کړی دی بیا مې په انقلاب باندې هم ډېر څه لیکل کړي دي که نه او ما تقریبا غا نه دی لیکلی څه ورته وایي نثر مې نه دی لیکلی. مننه صدیق صاحب. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې هغې سره تاسو تعلق دی او باقاعده ناسته پاسته ورسره کوئ؟ نو جی انشاءالله زه لکه توچۍ ادبي ټولنې سرپرستي اعلی په بحثیات باندې هم خپل فرایض ترسره کوم او داسې میرانشاه رڼا ادبي ټولنې سره هغې چې کله پروګرامونه په هغې کې مو ښه په شوق سره شرکت کوو. مننه صدیق صاحب. د پروګرام په دې برخه کې دوه درې غزل درنه ارووم بیا به خپله مرکه راغونډوو. آریان صاحب ازل مطلع عرض دو ارشاد وی چې زیم خودار دلته د غیرو اقتدار نه منم زیم خودار دلته د غیرو اقتدار نه منم په خپله خاوره کې د بل سړي اختیار نه منم. پښتون ضمیر لرمه چاته سر ټیټي نه کوم پښتون ضمیر لرمه چاته سر ټیټي نه کوم په خپله خاوره کې د غیرو غلامي نه کوم او توحید پرست یم د بتانو پرستار نه منم په خپله خاوره کې د بل سړي اختیار نه منم. زننګ یلیم سر شیندم د پاک وطن په خاوره زننګ یلیم سر شیندم د پاک وطن په خاوره مردار تا کله پرېږدم د پاک وطن په خاوره و یم سر پرې کړی مجاهد خبر شډار نه منم په خپله خاوره کې د بل سړي اختیار نه منم. وی چې خدای ګو د امن طلبګار یم شرپسند نه یم خدای ګو د امن طلبګار یم شرپسند نه یم هسې دې جوړ د سترګو خار یم شرپسند نه یم او د حق لارې پیروکار یم بله لار نه منم په خپله خاوره کې د بل سړي اختیار نه منم. وی چې اغیار مسل ازمایي ښه یې لیدلي یو موږ اغیار مسل ازمایي ښه یې لیدلي یو موږ طریق ګوا دی د پخوان ازمایلي یو موږ چې مو سودا د ننګ نه موسکي پلار نه منم په خپله خاوره کې د بل سړي اختیار نه منم.
و د شعر مطلب مقطع عرض دو ریان صاحب ای صدی کا فخر کړم پدې چې مسلمان پیدا یم صدی کا فخر کړم پدې چې مسلمان پیدا یم بل یې په سیمه د حاجي میرزا علي خان پیدا یم او د ګران هیواد سره د غیرو سروکار نه منم په خپله خاوره کې د بل سړي اختیار نه واه ډېر زبردست صدیق صاحب که یو نیم غزل مو په ترنم را سره شریک کړو نو دا به زیات خوند وکړي. نو اریان صاحب کوشش به زه وکړم یقینا چې نن خو زما غاړه هم خرابه ده خو بس تاسو فرمایش دی دا هم ردولی نه شم زه به تب لږ کوشش به وکړم. ستا په سترګو کې زه څه ګورم جانانه کله کله چې در وګورم جانانه خامخا د بېدرکه لټون کېږي پکې خپل ورک شوی زړه ګورم جانانه ډېر الله زبردسته که په دې مې ګناهګار بولې نو یم دی او خدای دې نه که چې تا نه ګورم جانانه خیر که ته راته په سپک نظر کتل کې او زه ته دیک پتا ته ښه ګورم جانانه زبردسته په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي د زړه په تخت رانه قبضه وکړه په زور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي نا خو جادو و نه ممتر دا یې څه چل وکړلو تور چشمانو یې زما په زړه یرغل وکړلو تاش چې راوکتل یو ځل زما په لور یوه سړي تاش چې راوکتل یو ځل زما په لور یوه سړي د زړه په تخت رانه قبضه وکړه په زور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي اوس خو مې هر وخت په خوبونو کې راځي مخې ته په تخیل کې مې مدام لوبې کوي مخې ته کله چې دوه سترګې دي ما سره څلور یوه سړي کله چې دوه سترګې دي ما سره څلور یوه سړي د زړه په تخت رانه قبضه وکړه په زور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي زبردست نامې شي خیال چې بېقرار زړه مې سکون مومي بیا لیسه وسړي کولې دردونو چې خلاصون مومي بیا پورې زما په زندګي بند کړو اور یوه سړي پورې زما په زندګي بند کړو اور یوه سړي د زړه په تخت رانه قبضه وکړه په زور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي زبردست صادق زه خوشحال سړی وم غم مې څه پېژندو کوم داسې خوند دنیاګۍ و چې ما نه پېژندو دا غم پنډو کې مې په سر کړو رانسکور یوه سړي دا غم پنډو کې مې په سر کړو رانسکور یوه سړي د زړه په تخت رانه قبضه وکړه په زور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره مات که د زړه کور یوه سړي په غلچه کښېنه ذره
مات کړ د زړه کور یو سړي. واه واه ډیره مننه صدیق وزیر صاحب. د پروګرام په اخري شپو کې به یو بل غزل در سره شریکوي به خپله مرکه راغونډو. ډیره مهرباني بس دی به زه چیرې یو بل غزل وګورم. داریان صاحب یو بل غزل دی ارشاد چې هغې مطلع عرض کوم. ارشاد. وی چې جانانا تمې چې موندلې حقیقت مې موندو. جانانا تمې چې موندلې حقیقت مې موندو لاره د ژوند مې شوه بدله سعادت مې موندو. جانانا تمې چې موندلې حقیقت مې موندو لاره د ژوند مې شوه بدله سعادت مې موندو. او د دنیا غم عذابولمه قرار مې نه و. د دنیا غم عذابولمه قرار مې نه و. ستا تصور مې چې ملګری شو راحت مې موندو. وی چې د منزل لاره نه خطاوه پړندو حساب وم. د منزل لاره نه خطاوه پړندو حساب وم. ګرانه ستا مینې سترګه ورکړم بصارت مې موندو. زبردست. وی چې ماله مو دو مینه کوله خو ډډا نه ومه. ماله مو دو مینه کوله خو ډډا نه ومه. کله چې تا باندې مین شوم عقیدت مې موندو. څه زبردست. وی چې غمخوره ته مې چې لارخوان وې تر اوږباده لارې. غمخوره ته مې چې لارخوان وې تر اوږباده لارې. زه په باور سره دوا یم چې جنت مې موندو. غواړم چې بیا ستا غواړم چې بیا ستا د منظر مسکن ښکلی منظر ووینم. غواړم چې بیا ستا د مسکن ښکلی منظر ووینم. تکل مې کړی دی درځم که اجازت مې موندو. چې کمې خپلوانو د وژلو فیصله کړې وه. کمې خپلوانو د وژلو فیصله کړې وه چې په تندي مې ولیکلی سعادت مې موندو. چې صدیق وزیر یو ورک سړی ومه چا نه پېژندم. صدیق وزیر یو ورک سړی ومه چا نه پېژندم. ستا په دوسل مې چې سر کېښود شناخت مې موندو. ډیره مننه نور جمال صدیق وزیر صاحب. د پروګرام په دې اخري شبو کې به زموږ مینوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ په لنډو ټکو؟ ریان صاحب په لنډو ټکو خو به زه دغه صرف ووایم که نه نوجوان نسل ته چې هغه د خپل ادب سره د خپل ثقافت سره د مینه وکړي او د خپل مذهب سره مینه کول پکار دي. چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او بیا په داسې غیرتي سیمه کې پیدا یو چې هغې ته پښتانه وایي. دوستانو د ټولې دنیا نه د موږ ثقافت چې کومه د اذان ته مختلف دی نو خپل ثقافت باندې په خپل ادب باندې کار کول پکار دي او د خپل دین دپاره هم قرباني ورکول پکار دي. مننه ډیره مننه نور جمال صدیق وزیر صاحب. دا و نور جمال صدیق وزیر صاحب چې د سره مو د شاعرۍ په هکله خبرې اترې وکړې او تاسو ته مو شاعري هم ترېنه واروله. د پروګرام په دې اخري شبو کې ما ریاندور ته نور جمال صدیق وزیر صاحب ته او زما په څنګ کې ناست انتظار دور ته او زما خپل کیمرامین اعظم دور ته راکړې اجازه. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.